اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی چې قرآن شریف ولوستو بیا یې فضیات کړو د هغه حلال حلال وګڼل او حرام حرام. الله جل شانه به هغه جنت کې داخل کړي او د هغه په کورونو کې به د داسې لسو کسانو په باره کې د هغه شفاعت قبول کړي چا دپاره چې دوزخ واجب شوی وي. جنت ته خو داخلېدو خو د هر مؤمن دپاره انشاءالله شته، اگر چې د بدو عملو د سزا خوړلو نه پس ولې نه وي. خو د قرآن شریف د حافظانو دپاره دا فضیلت د اول داخلېدو په اعتبار سره دی هغه 10 کسان چې د چا په باره کې چې شفاعت قبول کړی شوی دی هغه به فاسقان او فاجران وي چې لویه ګناهونه به یې کړي وي، ځکه چې د کافرانو په باره کې خو شفاعت هډو شته نه. د الله جل شانه ارشاد دا دی